پاکستاني ځواکونه د افغان مهاجرو ازار وهي. د ټي ټي پي تازه بریدونه. پاکستان ولې د افغانانو سپکاوی کوي؟ جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. د خیبر پښتونخوا د کوزدیر چارواکو ویلي چې 3 ورځې وړاندې په یاده سیمه کې د ګډو عملیاتو په پایله کې د پاکستاني طالبانو یعنی ټي ټي پي 8 وسلوال وژلي چې د 5 تنو جسدونه موندل شوي او د پاتې جسدونو لټون روان دی. دغه راز په دغه ایالت کې 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان د راپور له مخې په هنګو کې پر یوه سرحدي پوسته برید کې 2 امنیتي سرتیري او 2 وسلوال وژل شوي دي. په بردیر او کوزدیر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوي چې پکې 15 بریدګر وژل شوي او پولیس ټپیان شوي دي. په لجبوک دره سیمه کې وسلوالو د پولیسو 2 موټر سوځولي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغو بریدونو انځورونه په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. بلخوا فضلي وایي د افغان کډوالو سپکاوی د پاکستان تور بشري جنایت دی. وروسته له دې چې اسلام آباد د سپټمبر له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو نوې لړۍ پیلوي چې له مخې به میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان او سپین ږیري له خپلو کورونو او شتمنیو بې برخې کړل شي. د جمهوري نظام د چارو ادارې پخوانی رئیس فضل محمود فضلي دا اقدام ظالمانه عمل بللی. ویلي دي چې د نړیوالو قدرتونو چوپتیا د پاکستان د کړنو د ښکاره ملاتړ معنا لري. ښاغلي فضلي ویلي هماغه هیوادونه چې افغانان د بشري حقونو او اسلامي اخود تر شعار لاندې د هجرت او جګړې ډګرونو ته هڅول نن یوازې پرېښي دي. فضلي زیاته کړې چې بشري حقونه او اسلامي اخود اوس یوازې د ولسونو ترمنځ معنا لري په داسې مهال چې دولتونو او زبرځواکونو خپل ټول اخلاقي ماهیت له لاسه ورکړی او نور باید افغانان د دغو شعارونو تر شا ونه غولیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.